السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حساب پای اپلیکیشن درنو کاروونکو د حساب پای یو ځل بیا فعالیت شروع کړ، خو خپله پالیسي کې لږ څه تغییرات راوستي دي. پخوا به دې چې څومره روپۍ سیم کارت ته لیږلی مو شوې، خو اوس فی الحال د 50 افغانیو څخه په ورځ کې تر زیاتې خپل موبایل نمبر ته نشئ لیږلی. دا د پرون 50 افغانۍ ما لیږلې وې، بیا مې نورې لیږلې نه تللې. هغې نه بعد نن سهار ما 50 افغانۍ ولیږلې. تاسو یې په مسیج کې هم کتلی شئ. بلورو دا دی وګورئ، شنبې په ورځ 50 افغانۍ ما لیږلې دي، 5 بجې او 48 دقیقې، او نن سهار یکشنبه 6 بجو 25 دقیقې دغه پیسې ما خپل موبایل نمبر ته ولیږلې. نو دا هغه ویډیو ده چې پرون ما پیسې لیږلې. 100 افغانۍ مې کوشش وکړ چې ولیږم، پیسې مې غوښتل ولیږم چې نمبر مې ووهه، نو راته یې ولیکل چې you can send only 50 افغانۍ per day. دا وګورئ اوس مسیج تاسو ته خپله هم درښکاري. دا د مسیج هماغه چې ما درته مخکې ولوستل چې له 50 افغانیو نه زیاتې په ورځ کې نشئ لیږلی. بیا مې 50 افغانۍ ولیږلې، خو هغه افغانۍ خو مخکې تاسو ولیده چې هغه مسیج کې ما تاسو ته تشریح کړلې. هغه پیسې ما ته راغلې وې پرون او نن سهار. په ورځ کې له 50 زیاتې نشئ لیږلی خپل. نو د حساب پای برنامې فعالیت شروع کړی دی، تاسو هم فعالیت شروع کړئ، اکاونټونه جوړ کړئ. زما له ریفرل کوډ څخه استفاده وکوئ. که زما تایید شوی دی، د هغه ملګرو چې اکاونټ نه وي جوړ شوی د هغوی له ریفرل کوډ څخه استفاده مه کوئ، ځکه هغه کوډ بیا تاسو ته مشکل جوړوي او ستاسو اکاونټ ویریفینګ یا تاییدول مشکلاتو سره مخ کیږي. نو کوشش وکړئ چې هغه ریفرل کوډ څخه استفاده وکوئ چې هغه تایید شوی وي. نو زما تایید شوی دی، کولی شئ چې زما له ریفرل کوډ څخه استفاده وکړئ. او د اکاونټ تاییدول مخکې ډېر مشکلات و، هغه ایمیل ته مسیج نه راته، هغه مشکلات هم انشاءالله حل شوي دي. نو کوشش وکړئ چې اکاونټونه جوړ کړئ او استفاده له برنامې څخه وکوئ. کار او فعالیت شروع کړی دی. تر بلې ویډیو چې ځل بیا تر ځای ته لږ وځئ، ستاسو په درم چې پړکیا درېږم، بخښونکي له ځان له مسپارم. زموږ د چینل سبسکرایب مه هېروئ. ښه وخت ښې شېبې.